د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه، احترامات مې قبول کړئ. خاکسار احمد زیب ما یو ځل بیا درته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې هرکلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او په دې هیله چې تېره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ تېره شوي. قدرمن اورېدونکو په تېره خپرونه کې تاسو د امریکا د لویې وچې نه د چیلي هېواد په باره کې معلومات اورېده، خو په نننۍ خپرونه کې هم تاسو د امریکا د لویې وچې نه د یو هېواد په باره کې به معلومات درکړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. درنو اورېدونکو د دې اونۍ د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې به تاسو ته کولمبیا هېواد وپېژنو. د کولمبیا هېواد د نوم نه ډېر په انګلیسي ژبه کې CO د رسمي نوم یې د کولمبیا جمهوریت او نړیوال نوم یې کولمبیا ده. دا هېواد په لویدیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره د منځنۍ امریکا په شمال لویدیځه برخه کې د کارابین د سیند په ختیځه څنډه کې د انامي، پیرو او اکوادور د هېوادونو په منځ کې د لویدیځ البلد د 7 تر 9 درجو، شمالي ارض بلد د 12 تر 5 درجو او د جنوبي ارض بلد د 4 درجو تر منځ کې موقعیت لري. کولمبیا هېواد 1,01,48,910 کیلومتره مربع پراخوال لري چې شمال او شمال ختیځ ته وینزویلا او د کارابین ستر سیند، جنوب ته اکوادور، پیرو او برازیل هېواد، ختیځ ته بیا هم برازیل هېواد او لویدیځ ته کارابین موقعیت لري. په وچه کې د کولمبیا د ټولو پولو اوږدوالی 6,004 کیلومتره دی او دا هېواد له اوبو سره 3,028 کیلومتره ګډه پوله لري. کولمبیا هېواد د استوا کرښې ته د نږدېوالي استوایي بادونو له اوبو سره د ګاونډیتوب او د غرونو د درلودلو په توسن څو ډوله هوا لري. دا هېواد 80% خاوره توده استوایي هوا لري او ډېر ورښت پکې کېږي. ویل کېږي چې د کولمبیا په ختیځو سیمو کې نږدې هره ورځ باران اوري. د کولمبیا په منځنیو سیمو کې 8% خاوره، د دې هېواد 40% وګړي پکې اوسېږي. د دې سیمې هوا ښه په زړه پورې ده او د کولمبیا 6% جګې غرنۍ سیمې سړه هوا لري چې تل واوره پکې اوري. کولمبیا د جنوبي امریکا په شمال لویدیځه څنډه کې د منځنۍ امریکا په یوه پوله پروت داسې هېواد دی چې د ارام د سمندر، د اطلس سمندر او د کارابین له ستر سیند سره د ګاونډیتوب پولې لري. د کولمبیا طبیعي جوړښت له مخې په 4 برخو ویشل شوی دی. د دې هېواد پایتخت بوګاتا ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 30.1% او په 1 میل مربع کې 98.0%، په ښارونو کې 6.5%، په کلیوالي سیمو کې 2.5% اوسیدونکي ژوند کوي. په کولمبیا هېواد کې د مختلفو نژادونو او مذهبونو پیروان ژوند کوي. د دې هېواد اوسیدونکي د رومن کاتولیک مذهب پیروان دي. رسمي ژبه یې اسپانوي ده، لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. کولمبیا هېواد د اداري ویش له مخې په 32 برخو ویشل شوی دی او پایتخت یې په یوه ولسوالۍ باندې ویشل شوی دی. د کولمبیا هېواد حکومت جمهوري دی. د کولمبیا لومړی اساسي قانون په 1821 میلادي کې نافذ شوی دی. هغه وخت وینزویلا، اکوادور او بیا وروسته د پانامي هېوادونه هم د کولمبیا ستر جمهوریت کې شامل شو. په دغه اساسي قانون باندې په 1843، 1853، 1858، 1863، 1880 او 1891 کې د جولای په 5 نوې کتنې شوې دي. د دغې وروستي اساسي قانون له مخې کولمبیا واحد ولسواک او غیر متمرکز جمهوریت دی. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ.
د کولمبیا هیواد جمهور رئیس او د هغه مرستیالان دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره کار کوي. د جمهور ریاست تیره ټاکنې په 2010 کال کې شوي او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې د رای ورکول سن 18 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. کولمبیا د کابینې وزیران د جمهور رئیس په غوښتنه د دې هیواد د ولسي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د کولمبیا کانګرس 2 جرګې لري. د مشرانو جرګه چې 102 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره کار کوي او دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 116 غړي لري او ټول د مشرانو د جرګې د غړو په شان ټاکل کیږي. د کولمبیا هیواد حقوقي نظام په داسې قوانینو ولاړ دی چې د اسپانیې او جنوبي برخې د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې جوړه شوې ده. ستره محکمه، د جنایي قوانینو عالی محکمه، د اداري قوانینو لوړه محکمه، د اوسني قانون محکمه د کولمبیا تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي چې قاضیان د 2 کالو لپاره د دې هیواد د قضا د عالی شورا لخوا ټاکل کیږي. د کولمبیا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1810 د جولای 20 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي هم د جولای په 20 ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 5 ده. د کولمبیا هیواد ملي بیرغ د 3 افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ برخه ژیړه، بیا اسماني شنه او لاندنۍ برخه سره ده. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د کولمبیا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات درکړم. په دې تمه چې د هم تر پایه راسره واورئ. د نړۍ د هیوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. کولمبیا د امریکا د لوی وچې یو شتمن او بډای هیواد دی چې تر کال 1980 پورې د دې هیواد ډیر مالی عواید د قهوې د نړیوالو بیو د ټیټوالي او په کال 1989 کې د قهوې د نړیوالې ټولنې لخوا دا هیواد ته د صادراتو د لږ ونډې د ټاکلو له امله درانده زیانونه واوښته. له همدې امله د کولمبیا دولت او اقتصادي پوهان وپتېله چې په قهوې باندې خپله اتاکه لږ کاندي او په خپلو ملي تولیداتو او صادراتو باندې تنوع رامنځته کړي. د تیرې پیړۍ په 19مه لسیزه کې د کولمبیا دولت امنیتي لګښتونه په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاقیانو او نور وسلوالو چریکي ډلو د فعالیتونو د ډیروالي له امله ډیر زیات شول. په همدې لسیزه کې د کولمبیا د نفتو په یو صادروونکي هیواد بدل شو. اوس کولمبیا له برازیل څخه وروسته په نړۍ کې د قهوې دوهم، له اکوادور څخه وروسته په امریکا کې د کیلې دوهم، په نړۍ کې د ګلانو دوهم، په نړۍ کې د نیکلو څلورم او په نړۍ کې د ډیرو سکرو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د 90 لسیزې په پای کې کولمبیا وکولی شول چې د خپلو بهرنیو پورونو قسطونه په موقع ورکړي او د منځنۍ امریکا او په جنوبي امریکا په هیوادونو په قطار کې غوره ځای ترلاسه کړي. کولمبیا په 1990 کال کې د نړیوال بانک او د پیسو د وحشي صندوق IMF تر فشار لاندې په خپلو اقتصادي تګلارو کې ژور بدلونونه راوستل. د پیسو د بیو ټاکنه بازار ته پرېښوده، ګمرکي قوانین یې نوي کړل، پر وارداتو باندې بندیزونه لږ کړل، بندري خدمات یې پیاوړي کړل او د ترانسپورت ځینې شرکتونه خصوصي سکتور ته پرېښودل. د صادراتو سبسیدایي لغوه کړه او د اقتصاد د رهبرۍ ښه والي ته یې پاملرنه وکړه. په 2003 او 2004 کلونو کې د کولمبیا اقتصادي وده د مخدره موادو او نورو غیر قانوني فعالیتونو د وسلوالو جنګیالیو له خوځښتونو سره ښه وه. بهرني پورونه او د دولتي بودیجې منفي قصر کم شو او ډیر خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې وړ ګامونه پورته شول او ډیر نړیوالو پولو مؤسساتو د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مینه وښودله او څو تړونونه د کولمبیا له حکومت سره لاسلیک کړل. کولمبیا د نړۍ د صنعتي یا صنعتي کېدونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي. د تیرې پیړۍ په 19مه لسیزې په پیل کې د دې هیواد فابریکو وکولی شول چې خپلو ډیر کورني اړتیاوې پوره کاندي، خو پر وارداتو باندې دولتي بندیزونه، کموالی او د جګو ګمرکي محصولاتو لږوالی کورنیو صنعتي تولیداتو ته زیان ورسولو او بازار ته په بهرنیو وارداتي مالونو ډک کړل. د کولمبیا اوسني مهم صنعتي تولیدات د کاني موادو رستل، پروسس، زمرود، سپین زر، پلاتین، کاولین، د ډبرو سکاره، مس، ګوګړ، رانجه، د تیلو چاڼ، نفتي محصولات، برېښنا، نقلیه وسایط، ساختماني مواد، سیمنټ، فلزي توکي، ټکوران، بوټونه، چرم، کیمیاوي مواد، پلاستیک، لرګي،
فرنیچر، خوراکي مواد، قهوه، څښاک او داسې نور صنعتي مواد څخه شمیرل کیږي. د کولمبیا هیواد د صادراتو څخه اومه تیل، نفتي محصولات 19.6%، کاني ډبرې، د پروسس شوي کاني توکي، د ډبرو سکاره، نکل، زمرد، سپین زر، پلاتین، پنبه، ګلان، کیلې، میوې، ځینې نور کرنیز توکي، ټوکران، کیمیاوي مواد، ټوکران، استخلاقي کورني شیان، لرګي، موبایل، فرنیچر او داسې نور شیان د دې هیواد د صادراتو څخه دي چې غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، اکوادور، وینزویلا، آلمان، جاپان، پیرو، پانامې، برازیل او کاناډا هیوادونه دي. د وارداتو څخه فابریکې، راز ماشینونه، کانونو، د رایستلو او پروسس وسایل، نقلیه وسایل، پرزې، استخلاقي توکي، مالونه، نیم جوړ شوي صنعتي شیان، اومه، صنعتي مواد، کیمیاوي توکي، برېښنایي فلزات، پلاستیک باب، مخابراتي وسایل، برېښنایي وسایل او د برېښنا د غځولو کیبلونه او پاسپورټ د دې هیواد د وارداتو څخه دي چې د وارداتو غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، وینزویلا، برازیل، جاپان، آلمان، مکسیکو، چین، اکوادور، پانامې او کاناډا هیوادونه دي. د کولمبیا هیواد د پیسو واحد کولمبیایي پوزو یعنی پیسو ده او د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0050 دی. ګران اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د کولمبیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات ته چې زما همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. له میلاد څخه شاوخوا 15,000 کاله مخکې د کولمبیا په اوسنۍ خاوره کې داسې سورپوستي قبایل اوسېدل چې تمدنونه یې د تارونا او د زنو یعنی د کرابین له سواحلو سره په نښتو ډاګونو کې او د بویاک او کندنیا په سیمو کې، همدارنګه د آن د غرونو د دوو لړیو په منځ کې، توماکو د آرام سمندر په سواحلو کې او د تیراندترو په غرنیو سیمو په نومونو یادېدل. په کال 1499 میلادي کال کې د اسپانوي نامتو سمندري سیلاني کریستیم کولوب یو ملګري اولونسو د ویښدو د کولمبیا سواحلو ته ورسید. له ده څخه وروسته نور اروپایي سیلانان هم دغه سیمې ته ورغلل. په کال 1509 میلادي کال کې د کولمبیا د اوسنۍ خاورې بومي اوسیدونکي مسیحیت ته یې راوبلل او د سیمهیزو بغاوتونو په ټکولو لاس پورې کړ. اسپانویانو د 1510 او 1519 میلادي کلونو ترمنځ د اوسنۍ کولمبیا ټوله خاوره ونیوه. د چپچا د سترې قبیلې ډیر خلک یې ووژل او د سانتافا د بوګوتا ښارګوټی جوړ کړ. په کال 1549 میلادي کال کې د اسپانیا پاچا پنځم چارلس د کولمبیا او وینزویلا، اکوادور او پانامې خاورې د نوې ګرانادا په نامه سره یو ځای کړي او د دې نوې ادارې واحد د کنټرول لپاره یو مشر وټاکه. د مشرتابه دغه منصب تر کال 1913 میلادي کال پورې په ځای پاتې و. په دغه پراخه سیمه باندې د اسپانیا واکمنۍ په کال 1580 او دوهم ځل په 19مې پیړۍ کې د انګلیسیانو د سمندري پوځونو لخوا د ګواښ سره مخامخ شو. په دغه اوږدو کلونو کې په کولمبیا باندې د اسپانیا د لاسبرۍ پر ضد څو ځلې سیمهییز بغاوتونه وشول چې هر ځل د اسپانوي پوځونو او د دوی د کورنیو ملاتړو لخوا په وینو ولړل شول. د 13مې پیړۍ په لومړیو کلونو کې اسپانویانو په کولمبیا کې سیمهییز بزګران د کچالو، جوارو او طبي بوټو په ځای د قهوې، پنبې، تمباکو او کیلې په شان د سوداګریزو توکو کرلو ته اړ کړل او په زرګونو افریقایي مریانې د ناراضه بزګرانو په ځای په کار وګمارل. د کولمبیا د خپلواکۍ هڅې په کال 1913 میلادي کال کې پیل شوې. اسپانویانو چې دا هڅې نه شوې زغملی، په سلګونو کولمبیایان یې ووژل او ځینې هم وشړل. په کال 1808 میلادي کال کې په اسپانیا باندې د فرانسې د ستر واکمن ناپلیون بوناپارت
برای د امریکا په لویه وچه کې د دغه هیواد په مستعمراتو کې د خپلواکۍ ولولې توپانې کړي. کولمبیا خپله خپلواکي اعلان کړه او د خلکو مشر کامیلی تورس ډېر اسپانویان له کاره ګوښه کړل. اسپانوي پوځونو د کامیلی تورس د پلویانو په وړاندې کلک غبرګون وښود او بیا یې په سلګونو کسان د مرګ کندې ته غوځار کړل. په کال 1819 میلادي کال کې د کولمبیا د ختیځو سیمو یو پوځي مشر جنرال فرانسیسکو سانتاندر خپل پوځونه راغونډ کړل او په وینزویلا کې له سیمون بولیوار سره یو ځای شول. د دواړو په نوې ګرانادا یرغلونه پیل کړل. لومړی د کولمبیا بیا د وینزویلا او اکوادور خاورې ونیوې او دغه دریو واړو هیوادونو او پانامې په ګډون د سترې کولمبیا جمهوریت جوړ کړ. وینزویلا او اکوادور په کال 1829 او 1830 میلادي کلونو کې له سترې کولمبیا څخه جلا شو او پاته سیمه یې د کولمبیا د فدرالي جمهوریت په نامه ونومول شوه. له کال 1830 میلادي کال څخه د 20مې پیړۍ تر پایله پورې د سترې کولمبیایي هیواد د خپلو دوو ګوندونو لیبرال او ځانساتي ترمنځ د کورنیو جګړو شخړو سره لاس او ګریوان و. په دغه خورو جګړو کې د کولمبیا په سلګونو خلک ووژل شول او د هیواد ډېرې برخې ورانې شوې. له دغه اخوډب څخه د پانامي خپلواکۍ غوښتونکو ګټه پورته کړه او د امریکا د متحده ایالاتو د دولت د وسلو او پیسو په زور خپله خپلواکي اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو نفتی کمپنیو د 1921 څخه تر 1950 کلونو په بهیر کې د کولمبیا د تیلو ډېرې څاګانې وچې کړې او نورو امریکایي کمپنیو دغه هیواد د برېښنا د تولید، د کانونو د رایستلو او د کیلو د کر او صادرولو چارې په خپله ولکه کې واخیستې. په کال 1948 میلادي کال کې د کولمبیا د بوګواتا والی خورخه الیسر ګایتان چې د لیبرال د ګوند له سترو مشرانو څخه ووژل شو. دغه وژنې په ټول هیواد کې د بغاوت او کسات اخیستلو څپې راپورته کړې او ورو ورو لیبرالانو خپلې ځانګړې وسلوالې جګړې پیل کړې. په کال 1940 میلادي کال کې د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکي بریدونو ټولګې جوړې شوې. دغه ډلو د ټول هیواد امنیت له داسې ګډوډیو سره مخامخ کړ چې ځینو ځمکوالو او پانګوالو د ځان د ساتنې لپاره خپل ځانګړي وسلوال ټولګې جوړ کړل. په کال 1940 کې د کولمبیا لیبرال جمهور رئیس الفونسو لیوپوز د هیواد د ټولنیزې او اقتصادي بیارغونې لپاره څو ګټور پلانونه جوړ کړل. خو د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکي بریدونو د ټولګي او د کولمبیا د انقلابي خوځښت M19 فعالیتونو دغه پلانونو مخه ډپ کړه. په کال 1980 کې د کولمبیا د لیبرال ګوند مشر خولیو سازار ایلا دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. سزار هڅه وکړه چې دغه دوه وسلوالې ډلې وځپي. په کال 1982 میلادي کال کې لیبرالانو ټاکنې بایلودې او د ځانساتي یا محافظه کار ګوند مشر بلیساریو باتارنکو د کولمبیا جمهور رئیس شو. باتارنکو د خپل هیواد د نافعیلو هیوادونو له غورځنګ سره یو ځای کړ او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل کړې. دغه خبرو په پای کې د کولمبیا د انقلابي وسلوال پوځ د غلچکي بریدونو ټولګي اوربن ومانه او له دولت سره لاس یو کړ. خو له M19 سره خبرې دغه ټولې ډلې د مشر د وژل کېدلو په پلمه په ټپه ودرېدې. ګران اوریدونکو، د کال 1915 د نومبر په میاشت کې M19 15 وسلوالو سرتیرو د کولمبیا د سترې محکمې ودانۍ ونیوه. که څه هم چې د کولمبیا وسلوالو ځواکونو دغه 15 کسان ووژل، خو د کولمبیا د مخدره موادو سوداګرو او قاچاقبرانو له دغه ګډوډیو څخه ډېره ګټه پورته کړه او په ټول هیواد کې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. په دغه ګډوډیو کې څه د پاسه 2000 کېړ اړخي مبارزین د هغه تروریستانو په لاس ووژل شول چې د مخدره موادو قاچاقچیانو یې ملاتړ کاوه. په کال 1909 میلادي کال کې د کولمبیا د جمهور رئیس لپاره کاندید لیوس کارلوس ګالان
په دې نامه ووژل شو چې په خپله کړنلاره کې د تروریستانو او د مخدره موادو د قاچاقچیانو پر ضد پراخ عملیاتو او د دولت د پوځي ډوله ټولګیو ړنګولو ته ځای ورکړ. د کال 1990 کال د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس لپاره د هیوادني اتحادیې کاندید برنادر خرامیلو او 20 روزي وروسته د خرامیلو ځای نیونکی کارلوس پیزارو هم ووژل شو. ویل کېږي چې د تېرې پیړۍ په 90مه لسیزه کې په کولمبیا کې 140 وسلوالې ډلې فعالې وې. د مخدره موادو مافیا له ټولو سره د وسلو او پیسو مرستې کولې. په کال 1992 کې په کولمبیا کې د مخدره موادو پر ضد جګړه دومره پراخه شوه چې له مخدره موادو سره د امریکا د متحده ایالاتو د مبارزې ټولنې د کولمبیا د کوکاینو په کروندو باندې کیمیاوي مواد وشیندل. د کال 1991 په ټاکنو کې لیبرال سازار گاویریا د کولمبیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او دغه هیواد په اساسي قانون باندې نوې کتنه وشوه. د کال 1993 په جنوري کې د پیفس په نامه داسې وډله جوړه شوه چې په 2 میاشتو کې د مخدره موادو په لسګونو نوموتي کاروباریانو وژل. پیفس د همدغه کال په دسمبر کې د مخدره موادو د کارتل مشر مدلین هم وواژه او د مخدره موادو ځواکمنې مافیا ته درانده زیانونه واړول. د کولمبیا د کال 1994 په ټاکنو کې ارنستو سامفار د کولمبیا جمهور رئیس شو. د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه نور هم بیړنۍ کړه. په کال 1995 میلادي کال کې په یو ستر اختلاس کې د دولت د څو غټو کسانو ګډون د سامپار دولت ته ډېرې ستونزې پیښې کړې، خو د مخدره موادو د قاچاقچیانو پر ضد په کلکه مبارزه جاري وساتله او د کولمبیا د کالی په سیمه کې د مخدره موادو د هغه سوداګرو په اډو باندې وسلوال یرغلونه پیل کړل چې د کولمبیا د 80% مخدره موادو ویشي په انحصار کې وو. په کال 1998 کې د کولمبیا ځانساتي آندرس پاسترانا په داسې حال کې د جمهوریت ریاست ټاکنې وګټلې چې د ولسي جرګې ډېرې څوکۍ د لیبرال ګوند لاسته ورغلې وې. په کال 2000 میلادي کال کې دولت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل کړې او دواړو خواو یو د بل اسیران خوشي کړل. په کال 2000 کې الوارا او ریبا ولز د کولمبیا جمهور رئیسان شو. په کال 2000 کې الوارا اوریبا ولز د کولمبیا جمهور رئیس شو. ولز د کولمبیا د دولت له وسلوالو مخالفینو سره چې هماغه د مخدره موادو کاروباریان دي د خبرو پر ځای د کولمبیا د وسلوال پوځ پیاوړتیا ته حمله وتړله او هوډ وکړ چې وسلوال مخالفین به مات کړي. د په دې جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتو په شان د نړۍ له سترو هیوادونو څخه مرسته وغوښته او څه نه څه بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. کولمبیا اوس هم د امریکا په لویه وچه کې د کوکاینو او نورو مخدره موادو د کار تولید، ترانزیت او سوداګرۍ له سترو هیوادونو څخه دی او دغه هیواد د مخدره موادو قاچاقچیان او کاروباریان دغه غیر قانوني سوداګرۍ د دوام لپاره په سلګونو میلیونه ډالر لګوي او لا هم ډېرې وسلوالې ډلې ساتي او هغوی ته وسلې او پیسې برابروي. حمیدالله مشکور چې تاسو ته د کولمبیا هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړه. په دې تمه چې د خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او زما نورو تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ چې تاسو ته د یو بل هیواد د پیژندنې په خپرونه کې حاضرېږم. تاسو پولیس څښتن ته لاس سپارم. ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.